دا ورور تپوس کړی دی وایي د قرآن کریم په ښکلولو څه حکم دی؟ الجواب بالله المستعان. د دې مسلې دا دی د قرآن کریم په ښکلولو کې د علماو اختلاف دی. څو علما وایي چې ښکلولی شي او څه وایي چې نشي ښکلولی. المختصر دا چې کوم علما وایي چې ښکلولی شي نو د صحابه کرامو اثار نقل دي. صحابه کرامو بعضې اثار نقل دي نو هغې نه استدلال نیسي. دې کې یو خبره دا ده چې که ښکلی یم نو په دې نیت باندې به نه ښکلي چې په دې کې اجر او ثواب دی. بس بعضې اثار د صحابه کرامو نقل دي لکه عکرمه رضی الله عنه چې قرآن ښکل کړی و او داسې زړه پسې نیولی و او دا خبره یې به کوله چې کلام ربي و کتاب ربي، زما د رب کلام دی او زما د رب کتاب دی او هغې ښکلو. نو که هسې څوک ښکل کي خو د ثواب په نیت باندې نه، دا نه چې وایي چې دې کې ثواب دی او اجر دی. بعضې خلک صرف قرآن ښکلوي خو وایي یې ده، هسې ښکلولو کې اجر نشته دی، په ویلو کې په عمل کولو کې په دې کې اجر دی. بیا خاص کر زموږ پښتنو کې عادتونه ډېر دي. قرآن کریم به دومره کپړو کې به یې تاو کړی او بره به یې ایښی، یو خاص ځای به وله جوړ کړی خو هسې پروت دي. قرآن کریم عزت او قدر دا دی او د هغې سره مینه محبت دا دی چې ته د الله سبحانه وتعالی خبرې واورېد، هغې باندې ځان پویه کړي، هغه ووایې، د هغې قرأت وکړي، تلاوت یې وکړي، د شپې او د ورځې مونځونو کې ووایې، د شپې راپاڅېږي مونځ باندې ودرېږي او قرآن کریم تلاوت کې او دغه شانته د ورځې حصه خاص کې او قرآن کریم تلاوت کې. په دې کې اجر او ثواب دی. په دې کې اجر نشته چې صرف ښکلې او په کپړو کې تاو کړی او نور څه فایده د هغې نه نه اخلي. او دې لپاره راغلی چې مونږ د هغې نه فایده والو او د هغې د قرآن کریم د ارشاداتو مطابق او د ویناګانو مطابق خپل ژوند رڼا کړو، خپله زندګي ښایسته کړو، خپل قبر ښایسته کړو، خپل آخرت جوړ کړو، چې موږ پوه شو چې الله سبحانه وتعالی موږ ته څه وایي، موږ نه څه غواړي او زموږ د خپل د زندګۍ مقصد څه دی او په مقصد باندې ځان پوه کړو. دا د مؤمن شان او طریقه ده او دا د قرآن کریم قدر دی. موږ د دې وایو چې قرآن کریم قدر نه کوو. قرآن کریم قدر دا دی چې ته په هغې باندې عمل وکړي، په سینه کې وساتې او هغه په اندامونو کې د هغې عمل ظاهر کړي. دې ته وایي د قرآن کریم قدر. نو که په دې نیت باندې چا ښکل کړو انشاءالله په دې کې بیا څه حرج نشته دی. او بعضې علما وایي چې نه صحیح اثار ثابت نه دي، نه هغه وایي نه به یې ښکلی. هذا والله اعلم.